اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سوره بقره یو سل شلم او یو سل یوشتم نمبر ترجمه وکړو ان شاء الله. ولن او چرهم ترضى راضی بنشي عنك تانا اليهود يهوديان ولن نصارى او عیسایان حتی تر هغه وخت پورې تتبع چې ته پیروي وکې ملتهم د دې د دین، یعنی د دې مخالفت دا نه دی چې کني ته ولې يهودي نه اصل مخالفت دا ده او ته ولې عیسائی نه. قل ته ورته ووایه ان بشکا هدى الله هدایت د الله هو الهدى او مغه هدایت، یعنی دا موږ سره چې دی دغه هدایت دی، وحی د الله، دین د الله، قرآن د الله او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دا اصل هدایت دی. ولئن او کچری اتبعت ته پیروي وکې ته روان شي اهواءهم د دوی خواهشاتو پسې، هر مسلمان ته الله فرمایي کته روان شي د دوی خواهشاتو پسې بعد ورستو الذي د هغه نه چې جاءک راغله د تا ته من العلم د علمنا د وحینا د قرآن نه او غي باوجود ته هغې پسې روان شي نو مالک نبوي تا د پاره من الله د الله طرف نه من ولی څوک ملګری ولا نصیر او نه مدد کوونکی. الذین هغه کسان آتیناهم چې موږ ورکړی د هغوی ته الکتاب کتاب یتلونه هغوی تلاوت کوي د هغه، یعنی دا کتاب چې موږ ورکړی د هغې تلاوت کوي، یا خو مراد یهود و نصارا دي چې هغې یعنی څوک چې تورات او انجیل په صحیح طریقې سره څنګه چې الله نازل کړی دی هغسې عمل کوي، تلاوت کوي او همغسې ورباندې ځان پوهوي، تحریف پکې نه کوي، نو هغوی به ایمان راوړي په دې قرآن باندې. او قرآن کریم هم مراد دی. حق تلاوت نه مراد د قرآن د تلاوت حق ادا کول، یعنی ځان پوهول او په دې باندې عمل کول دا مراد دی. نو کم خلک چې دا قرآن کریم وایي او ځکه چې تلاوت معنا یوه تابعداري کول هم دی، پیروي کول. قرآن کې د آیت راغلی دی د سپوږمۍ باره کې چې والقمر اذا تلاها، او سپوږمۍ چې کله روانه شي پس پسې د مرسترګې پسې روانه شي نو اتباع ته هم وایي. نو کم خلک چې د قرآن کریم د تلاوت اتباع کوي نو اولئک هم دغه کسان یؤمنون ایمان راوړي به په دې، ومن یکفر او څوک چې انکار کوي به د دې نه په دې باندې فاولئک بس هم دغه کسان هم الخاسرون هم دغه توانیان دي، نقصان موندونکي دي. ولن ترضى او چر برازی نشي عنك استانا اليهود يهوديان ولن نصارى او عیسایان حتى تردی تتبع چت پیرویو کې ملتهم د دې د دین. قل ویا ان هدى الله بشک هدایت الله هو الهدى اغا اصل هدایت. ولئن اتبعت او کثیری پیرویو کې ته اهواءهم د دوی د خواهشاتو بعد ورستو الذي د اغنا جاءک چې راغلی دی تا ته من العلم د علمنا مالک نو نبوي تا د پاره من الله د الله طرف نه من ولی څوک ملګری حمایت کوونکی ولا نصیر او نه مدد کوونکی. الذین کسان آتیناهم چې موږ ورکړی دی دوی ته الکتاب کتاب یتلونه دی تلاوت کوي د هغه حق تلاوته صحیح تلاوت یعنی حق تلاوت د هغې. اولئک هم دغه کسان حق تلاوت بیا زده کوي چې هغه تلاوت ته وایي چې عمل پې کوي، ځان پې پوهي کې عمل پې کوي. نو اولئک هم دغه کسان یؤمنون ایمان راوړي به په دې باندې، ومن یکفر او څوک چې انکار کوي به د دې نه فاولئک بس هم دغه کسان هم الخاسرون هم دی نقصانیان دي، هم دی نقصان موندونکي دي. الله دې موږ تاسو بچ کړي د نقصان نه. آمین.